سلامونه ستړي مشي وخت مو په خیر. تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځ د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن یکشنبه د 1404 هجري لمریز کال د زمري 19 چې د 2025 زیږدیز کال د اګست له 10 سره برابره ده. عزیر صافی او تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د لوږې له امله د مړو شمېر 212 ته رسېدلی. اسرائیلي بریدونه په غزې دوام لري. اسرائیلي ځواکونو په غزه کې خپل هوایي او توغندیز بریدونه جاري ساتلي. په داسې حال کې چې د جګړې له پیل راهیسې د لوږې له امله د مړو شمېر 212 ته رسېدلی دی. ترکیه وایي اسلامي هیوادونه دې د اسرائیل لخوا د غزې د نیولو پر ضد یو موټی شي. او له لندنه تر بروکسل اروپایي پلازمینې د غزې ویجاړولو پر وړاندې راپاڅېدلي دي. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د لوږې له امله د مړو شمېر 212 ته رسېدلی. اسرائیلي بریدونه په غزې دوام لري. اسرائیلي ځواکونو په غزه کې خپل هوایي او توغندیز بریدونه جاري ساتلي. په داسې حال کې چې د جګړې له پیل راهیسې د لوږې له امله د مړو شمېر 212 ته رسېدلی. ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټاکلي چې د نادرې غونډې په توګه د اونۍ په پای کې د اسرائیل د غزې ښار د نیولو د پلان په اړه بحث وکړي. په عین حال کې له بونیس آیرس څخه نیولې تر لندن او استانبول پورې د نړۍ په بیلابیلو لویو ښارونو کې زرګونه لاریون کوونکي راټول شوي او له نړیوالو مشرانو یې غوښتي چې ژره تر ژره د اسرائیل جګړه ودروي. په اسرائیلي بریدونو کې په غزه کې تر اوسه لږ تر لږه 1,309 کسان وژل شوي او له 152,850 ډېر ټپیان شوي دي. نن بیا په څو جلا پیښو کې د اسرائیل یوې بې پیلوټه الوتکې د جنوبي غزې په خان یونس ښار کې 6 تنه وژلي او 2 تنه نور یې ټپیان کړي دي. دغه راز په مرکزي غزه کې د ناتسارم دهلیز ته نږدې چې فلسطینیان د مرستو ترلاسه کولو لپاره ورغلي وو، د اسرائیلي نیواکګرو په یو برید کې 1 تن وژل شوی او نور ډېر ټپیان دي. د انګلستان د لیورپول کلب د فوټبال مشهور بریدګر محمد صلاح د اروپا د فوټبال د اتحادیې یوفا په هغه وینا کلکه نیوکه کړې چې د فلسطین د ملي لوبډلې پخواني ستوري سلیمان العبید په اړه یې خبره کړې وه، خو د هغه د مړینې اصلي لامل او حالاتو ته یې هیڅ اشاره نه وکړي. د فلسطین د فوټبال فدراسیون وایي چې 40 کلن سلیمان العبید په غزه کې د لوږې څخه د کړېدونکو خلکو په منځ کې هغه مهال د اسرائیلي نیواکګرو عسکرو لخوا په نښه شو کله چې د غزې په جنوبي برخه کې د مرستندویه توکو د ترلاسه کولو لپاره په لیکه کې ولاړ وو. یوفا په ټولنیزې رسنۍ ایکس کې په یو لنډ پیغام کې هغه د یوې داسې وړتیا په توګه وستایو چې د تر ټولو تیارو شیبو پر مهال یې د سلګونه ماشومانو زړونو ته هیلې ور وبخلې. خو محمد صلاح په ځواب کې ولیکل: راته ویلی شي چې څنګه مړ شو، چیرته او ولې؟ یوفا تر اوسه د محمد صلاح د پوښتنو ځواب نه دی ورکړی. صلاح چې له مصر څخه دی، د انګلستان د پریمیر لیګ له وتلو لوبغاړو څخه ګڼل کیږي. تر دې وړاندې یې څو ځله د غزې د خلکو لپاره د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې له هغه وخته چې د امریکا او اسرائیل په ملاتړ د غزې بشري چوکاټ مرستندویه سیستم د می میاشتې په وروستیو کې پیل شو، له 1000 ډیر کسان د مرستو د ویش پر ځایونو او کاروانونو باندې د بریدونو په پایله کې وژل شوي دي. ترکیه وایي اسلامي هیوادونه د اسرائیل لخوا د غزې د نیولو پر ضد یو موټی شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حقان فیدان د شنبې په ورځ مصر کې وویل چې اسلامي هیوادونه باید د اسرائیل لخوا د غزې ښار د نیولو پلان ته په ګډه غبرګون وښیي او نړیوال مخالفت راوپاروي. هغه دا څرګندونې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسي او د بهرنیو چارو وزیر بدر عبدالعطی سره په العلمین کې په ګډې خبري غونډه کې وکړي. ترکیه او مصر دواړو دغه پلان د نسل وژنې او پراختیا غوښتنې نوې مرحله وبلله. فیدان د اسلامي همکاریو سازمان ته د بیړنۍ غونډې بلنه ورکړه او ویل چې اسرائیل هڅه کوي د لوږې له لارې فلسطینیان له خپلو سیمو وشړي او غزه په بشپړه توګه اشغال کړي. هغه ټینګار وکړ چې هیڅ توجیه نشته چې نور هیوادونه د اسرائیل ملاتړ ته ادامه ورکړي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر بدر عبدالعطی د اسرائیل پلان نه منونکی وباله او ټینګار وکړ چې له ترکیې سره پوره همغږي لري. د اسلامي همکاریو سازمان له نړیوالو قوتونو او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې خپل قانوني او بشري مسؤلیتونه ترسره کړي، بیړني اقدامات وکړي او د احتمالي سرغړونو لپاره حساب ورکړل شي. همدارنګه مصر، قطر او امریکا تر اوسه د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند لپاره منځګړې هڅې ترسره کوي. له لندنه تر بروکسل اروپایي پلازمینې د غزې د ویجاړولو پر وړاندې راپاڅېدلي دي. لندن، بروکسل او ګڼ شمېر نورو اروپایي پلازمینو کې زرګونه کسانو د خپلو حکومتونو د هغو سیاستونو پر ضد پراخه مظاهرې وکړې
چې د غزې د ویجاړولو په برخه کې یې د اسرائیل ملاتړ ګڼل کیږي. د اگست په 9 په لندن کې د فلسطین اکشن ډلې د بندیز پر پریکړې د اعتراض په ترڅ کې لوی لاریون وشو چې پولیسو پکې 470 تنه ونیول. لاریون کوونکو د پارلمان مخې ته د اسرائیلي یرغل پر ضد شعارونه ورکول او د فلسطین د ملاتړ غوښتنې تکرار کړې. د بریتانیا حکومت دغه ډله د ترهګرې ډلې په توګه نومولې، خو د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو د اقدام د بیان د ازادۍ خلاف بللی دی. په بروکسل کې هم زرګونه کسانو د اوربند غوښتنه وکړه او د اسرائیل پر ضد د هر ډول اقتصادي بندیزونو غوښتنې کړې دي. په هالند او جاپان کې هم د فلسطین په ملاتړ پراخې مظاهرې ترسره شوې. لاریون کوونکي ټینګار کوي چې اروپایي هیوادونه باید د اسرائیل له ملاتړ لاس واخلي، د فلسطین رسمي پیژندنه وکړي او د غزې د ولس د ژغورلو لپاره عاجل ګامونه واخلي. اروپا وايي د ټرمپ او پوتین د سولې غونډې تر بحث لاندې به له اوکراین سره کلک ودرېږو. د فرانسې، ایټالیا، جرمني، پولند، برتانیا او اروپایي کمیسیون مشرانو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه هڅې ستایلي چې غواړي د روسیې له ولسمشر پوتین سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړي. دوی ټینګار کړی چې له اوکراین سره به پوځي او مالی ملاتړ جاري وساتي او پر مسکو به فشار دوام ولري څو عادلانه او دوامداره سولې ته ورسیږي. ولادیمیر زیلنسکي بیا څرګنده کړي چې د سولې په بدل کې به هیڅ خاوره روسیې ته ورنه کړي. د اوکراین د ولسمشرۍ د دفتر مشر ویلي اوربند اړین دی خو د جګړې کرښه دایمي پوله نه ده. اروپایي چارواکو هم د اوربند شرط وړاندې کړی چې هر ډول د خاورې تبادله باید متقابل او د امنیت له ټینګو ضمانتونو سره وي. د سپینې ماڼۍ په وینا تر اوسه د اروپا د متقابل وړاندیز په اړه رسمي ځواب نه دی ورکړل شوی، خو راپورونه وایي ټرمپ د پوتین او زیلنسکي له درې اړخیزې ګډې غونډې سره پرانیستی چلند لري. که څه هم د پوتین په غوښتنه د دوه اړخیزې غونډې پلان روان دی. ټاکل شوې دغه ناسته په الاسکا کې ترسره شي، هغه سیمه چې په 1868 کې د روسیې لخوا په امریکا پلورل شوې وه. روسي ځواکونو شاوخوا د اوکراین 5مه برخه نیولې خو لوی پرمختګ یې نه دی کړی. زیلنسکي ټینګار کړی هیڅ سرتیری به د خاورې پرېښودو سره توافق ونه کړي. او د پای خبر هم دا چې د چاد پخوانی لومړی وزیر په 20 کلونو بند محکوم شو. د چاد پخوانی لومړی وزیر او د اپوزیسیون د ټرانسفارمرز ګوند مشر ساکسیس ماسرا د نژادي کرکې د خپرولو او د تاوتریخوالي د هڅونې په تور د 20 کلونو بند سزا ورکړل شوې ده. محکمې هغه او 28 نور تورن کسان چې ډیری د نګمبای توکمیزې ډلې غړي دي 2025 کال د مای په میاشت کې د لوګون اوکسیډانټل ولایت د څارویو ساتونکو او کروندګرو ترمنځ د خونړۍ شخړې په جوړولو تورن کړل چې په دغه پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي وو. ماسرا ټول تورونه رد کړي او ویلي دي چې پر حکم به استئناف کوي. نوموړی د 2022 کال له خونړۍ چاپې وروسته له هیواده وتلی او د 2024 کال د بخښنې له تړون وروسته راستون شو. هغه د همدغه کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر محمد دیبي پر ضد کاندید و، خو د پایلو د ردولو سربیره یې وروسته د ملي روغې جوړې له مخې د لومړي وزیر دنده ومنله. ماسرا له 2021 کال راهیسې پر پوځي واکمنانو او د دیبي پر مشرتابه هم توندې نیوکې کړې وې. نړیوال خبرونه هم دومره د کورنۍ او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 40 تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.